السلام علیکم. انټي وایو د سیفالوسپورین له کورنۍ څخه تر جنریشن د واز سیفیکزیم. راځو په همدې ویډیو کې سټیپ بای سټیپ د دغه انټي پراپرټیز وایو، د دغه انټي چې کوم دی فارماکوکینیټیک لولو، او د دغه انټي چې سیفیکزیم دی د دې انډیکیشن لولو، او د دې ساید افیکټ لولو، بدې اغېزې او د دې ډوز لولو. انشاءالله سټیپ بای سټیپ په همدې یوټیوب چینل کې انشاءالله د درملو سم استعمال او د درملو فارماکوکینیټیک او د درملو بدې اغېزې او د درملو سم ډوز انشاءالله په همدې یوټیوب چینل کې هره ورځ د درملو په هکله ویډیو اپلوډ کوم. که چیرته تاسو خوښیږي نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ ترڅو د مهمو معلوماتو څخه تاسو هم برخمن شئ. راځئ چې ویډیو پیل کړو. راځو اول د سیفیکزیم انټي پراپرټیز ته. اول خواص وایټ کلر پاوډر دی، سپین رنګه پاوډر دی. دوهم چې کوم دی ایتانول کې څنګه دی منحل دی. دریم خواص چې دی واټر کې لږ یا کم منحل دی. څلورم خواص ایتایل اسیټایټ کې چې دی غیر منحل دی. راځو د انټي فارماکوکینیټیک ته. فارماکوکینیټیک چې دی د دې اورالي دی، اورال د لارې اخیستل کېږي. 40 نه تر 50% په جي آی ټي کې څنګه کې جذبېږي. د دې ډسټریبیوشن ته راشو. ډسټریبیوشن چې دی ویډلی ډسټریبیوټډ ټو ټیشو. میتابولیزم چې دی په لیور په ځیګر کې سورندیسي، یعنی میتابولیزم چې کېږي په لیور کې کېږي، په ځیګر کې. ایکسکریشن د دې اطراح لاره چې کوم دا هغه یورین ده. هاف لایف چې کوم دی د دې نیمه ژوند چې دی 4 نه واخله 15 ساعته د دې هاف لایف دی. راځو د سیفیکزیم انټي انډیکیشن ته. اول آر ټي آی ریسپیراتوري ټریک انفیکشن، د تنفسي لارو انداماتو کې څنګه کې استعمالیږي. دویم استعمال چې دی یو ټي آی نه مطلب دی یورینری ټریک انفیکشن، د بولي لارو انداماتو کې د انټي بایوټیک څنګه کې استعمالیږي. دریم استعمال چې دی اوټایټس میډیا، د منځنۍ غوږ التهاب کې چې کوم دی دغه انټي بایوټیک څنګه کې استعمالیږي. څلورم استعمال ګونوریا سوزا کې. پنځم استعمال د دې چې کوم دی ټایفاید په مورخه ناروغۍ، ټایفاید ډیزیز کې د مورخې ناروغۍ کې څنګه کېږي د دې ایوزز ده. دغه انټي بایوټیک چې دی په مورخه کې موږ تاسو څنګه کولی شو استعمالولی شو. راځو د سیفیکزیم انټي بایوټیک بدې اغېزې ده. ساید افیکټ اوله بده اغېزه په جي آی ټي باندې ممکن نزیه پیدا کړي، زړه بدوالی پیدا کړي، ومیټینګ کانګې کول پیدا کړي او ډایریا اسهالات پیدا کړي. په سکن باندې ممکن رش پیدا کړي، بخار پیدا کړي او ممکن چې پیدا کړي ارټیکاریا لړم کېدل دغه پیدا کړي. راځو سیفیکزیم انټي بایوټیک ډوز وایو. اول فار چلډرن د ماشومانو دپاره چې کوم دی 8 ملي ګرام نه واخله تر 20 ملي ګرامه پر کیجي ورکول. فار اډالټ د غټانو دپاره چې کوم دی تقریبا 200 ملي ګرام نه واخله تر 400 ملي ګرام پر اوړي.